بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو، نننۍ موضوع یمونږ تاسو کاپي، سټریچ و روټیټ ده. صحیح ده. دا موضوعاتو باندې باید مونږ خبرې وکړو څه لپاره استعمالیږي او هر یو څه وظیفه لري. کاپي خو تاسو پوهیږئ چې نقل اخلي، چې دا ټول ډیر ساده ده، ولې په اټوکټ کې مونږ ډیر زیات استعمالوو. لږ مثال در کوم. دغه لاس تاسو وګورئ، دا مې یو کړکۍ ده، دا مې یو کړکۍ ده. دې کړکۍ ډیزاین او دې کړکۍ ډیزاین څه فرق شته؟ اندازې فرق شته؟ نشته ده. اوس مونږ په اټوکټ کې په یو اپارتمان کې یا په یو مهندسي شکل کې کاغه سړک ده، مثال پل ده، خو ډیزاینونه خو یو دي کنه. یو ډیزاین جوړو، هغه څو ځایونو ته کاپي کوو. لږ مثال مې درکړو، دغه تاسو وګورئ، دا یو کړکۍ ده، بله کړکۍ، دا دواړه کړکۍ دي، اندازې یو دی. دا یو دانه مو چې ډیزاین کړه دې ته هم کاپي کوو، بل کلاس ته یعنې ټولو ته یې کاپي کوو. ادب مو واخیستو کنه. او که هر یو ته جدا جدا جوړوي څومره وخت به نیسي؟ ډیر وخت نیسي. نو کاپي کمانډ چې سی او کمانډ ده په کمانډ لاین کې، نو د یو آبجیکټ یا د یو شکل ای کاپي کولو لپاره استعمالیږي. مثال درته یم، آر ای سی څه لپاره ده؟ ریکټنګل لپاره. دغه ځینه مې دا واخیستو. څومره اندازه ورکوي؟ یو په یو کې ما یو آبجیکټ یا یو ریکټنګل رسم کو. صحیح شو؟ دې یو کاپي اخلم، سی او کاپي، یا دلته راشي کاپي. کله مو چې کاپي کو آبجیکټ انتخاب کړئ، کله مو چې آبجیکټ انتخاب کو انټر ووهئ، کومې نقطې نه تاسو کاپي اخلئ. صحیح شو؟ زه وایم دې نقطې نه یې ونیسه، دې خواته راوړه. ګوره نقطه ډسپلیمنټ چیرته راوړو؟ دغه کونج شو. څو متره دې خواته راوړئ؟ څو متره؟ وایم 2 متره. اوکې، که 2 متره راغله کړه مستقیم اف اته ووهئ، وایم 4 متره. 2 متره منځ کې فاصله ده که نه ده؟ او که وایي چې نه 5 متره، فاصله به بیخي نه وي. 6 متره، ځکه خوا په خوا 7 متره، 8 9. ومولیدو سکیپ ووهئ. ګورئ اوس پرې ورسېدئ. او دلته کولی شئ چې همدغه مثال په ډول ریکټنګل اخلم، 2 په 2 کې. دلته زه به یې سر نه درته ویم، سی او کاپي اخلم، آبجیکټ وایي انتخاب کړه. آبجیکټ ته چې کله کلک کو، دلته آیا ډسپلیمنټ موډي چیرته وي؟ دلته به راشي. ګوره کرسر مې دغه ځای کې ده که نه ده؟ بس صرف ډي پریس کې ګوره نقطه هم دلته ونښته. ګورئ نقطه دلته نښتې، څه شو؟ دلته راغلی، فکر مو دی؟ ځکه موډ مونږ ورته انتخاب کړی. ګوره سی او کاپي. اوکې، کولی شي چې دلته نقطه انتخاب کړي، خو زه وایم نه، ما کرسر دلته ده، ډي هم دلته پریس کوم. ومولیدو؟ اوس پرې ورسېدی. دا دغې ترو مخته ځي. دا ګورئ ایکس او محور او واي محور. سوال شته؟ خیر اوسې. نه چېرته چې تاسو کرسر وي مشکل شته، هغې نه باندې بهران ده. سوال شی خو نشته. بل یو کمانډ ده ورونو موږ سره، سټریچ کمانډ. سټریچ کمانډ یې څه لپاره ده؟ یو آبجیکټ لرئ. صحیح شو؟ دلته ګورئ، دغې ځای نه شروع، دغې ځای پورې، دا دغې ځای پورې ده. زه غواړم دا لږ دې خواته کش کړم. صحیح شو؟ خو دا باید یو بل سره نښتې وي که نه وي. ګورئ ال وام، دا ما داسې واخیستو 4 متره، په داسې مې واخیستو 3 متره، داسې مې واخیستو 4 متره، داسې مې سی کلوز کړو. شو که نه؟ اوس زه دا سټریچ کوم. سټریچ کش کولو ته وایي. څه ته وایي؟ کش. ما کوټه ډیزاین شو، مثال په ډول کور ډیزاین شو، وایي چې دا خو 4 نه ده، دا 8 متره ده. مثال په ډیزاین به تا سره کړکۍ وي، پکې دغه به وي، همداسې ده که نه؟ ډایرکټ به دلته راشئ، ډایرکټ ای پي کې پاره مثال دا شنو آبجیکټ به تاسو انتخاب کړئ.
دغه نقطې نه نیسم دغه کونج نه 2 متره دې خواته راوړئ 4 متره انټر کړه 2 متره راوړو 8 متره شو اوس دا چې کله ته ایکسټند کې ای ایکس سره یو بیا انټر سکوره دا 2 متره شو 8 متره په ورسېدې خسې په ورسېدې سوال شي خو نشته دې بس سټریچ کشي کا روټیټ کول شي یو آبجیکټ په مختلفو زاویو سره دغه کې و چرخوي یا تاوي کې دلته راشي آبجیکټ به ورته انتخاب کې انټر کا په کومې زاویې سره دا موږ کړکۍ پر دې مخته مې کړکۍ جوړه کړې چې کله مې کاپي واخیسته اتومات دی هغه لاستم روټیټ شي ګوره روټیټ کمان دې کمان دغه چې کوم یو د سټریچ چې کوم یو ده موږ تاسو سره اس دغه سټریچ پر کوم کمانډ اخلو اس کمانډ مثال په ډول تاسو انتخابو صحیح شو انټر وکړو دا دې خواته راوړم کش کوم مثال دا وګوره اوکې دې خواته مې کش دا سټریچ سره کش شو اوس په ورسه واپس دغه نقطه انتخابو انټر واو دا ځل دغه نقطه نسم لګي نورم مخ مشکل شته روټیټ څه کار کوي ما تاسو ته ویل چې دا په مختلفو زاویو سره تاووي کومې نقطې مطابق دي تاو شي دې دا ګوره ولی که افاته ان وي اف شي ارتو بیا په ماینه درجه سره او کولای شي درجه ورته ټیپ هم کې 90 درجه مثال مشکل شته دروازه ده ډایرکټ ودرو سوال شي په دې کې نشته په دې آپشن باندې ورسېدې خسي